السلام علیکم स्टूडेंट्स. उम्मीद दे چې ټول بخیر. Biology 9 class unit number 2 solving a biological problem. دینه مخکې موږ فرست چپټر وکړو introduction to biology. د هغې پلیلیسټ په study science smart چینل باندې هم په دې چینل پلیلیسټ شته دی. که چا نه کتلې هغه وګورئ. په هغې کې موږ ټول چپټر کور کړی دی. ورسره موږ کی پوینټس او چې څونه ایکسرسایز ایم سی کیوز او چې څونه شارټ کوېسچن او لانګ کوېسچن د هغې مینینګ ما تاسو ته ښکلې پښتو کې لاین بای لاین ایکسپلین کړی دی. زما مطلب دا چې بک کې موږ نه یو لاین او امپورټنټ چې کوم ورډز وي هغه یو هم پاتې نشي. او که چېرې تاسو بک ریډینګ کوئ نو چې د بک په یو لاین باندې پیږئ. صحیح شو. دا بک لیکلی شوی هم دی دپاره چې دا بک موږ ریډ کړو. د دې یو سینټینس او یو لاین هغه موږ په هغې ځان پی کړو یاد یې کړو. اوکې نو نیکسٹ چپټر چې دی سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم. د دې چپټر مطلب دا دی که نه چې کله یو بایولوژیکل پرابلم راشي. بایولوژیکل پرابلم بایولوژیکل لیوینګ ارګانیزم سره ریلیټډ. مطلب چې کله یو لیوینګ ارګانیزم ژوندي سیز که انیمل دی او که پلانټس دی چې کله په دې کې پرابلم راشي. پرابلم مطلب چې ډیزیز راشي نو هغه به اوس موږ څنګه سالو کوو. د هغې میتډ څنګه دي څنګه طریقې دي او چې مخکې څنګه ملیریا شوه د هغې چې څنګه ټریټمنټ راغلی دی علاج راغلی دی دا څنګه راغلی دی هغه به دې چپټر کې وایو. خو د سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم د دې چپټر د نیم دا مطلب دی چې موږ سالوینګ وایي حل کولو ته. سو یو بایولوژیکل پرابلم. بایولوژیکل مطلب دا چې لیوینګ ارګانیزم ژوندي سیز انیمل او پلانټ په دې کې چې کوم پرابلم راشي په دې کې چې کوم ډیزیز راشي د هغې حل کول د دې چپټر دا نوم دی. نو چې اوس څونه موږ ته به مطلب میتھڈز به راته ښیي او ایگزامپلز به راکوي. سو لیٹ سٹارٹ. مطلب دی نه مخکې یونټ کې یو هیو کم ټو نو دیٹ ساینس وایي. دې نه مخکې تاسو وایي په لومبي چپټر کې ما تاسو ته د ساینس ډیفینیشن کړو چې ساینس څه ته وایي. ساینس از دی سټډي اف دی ورلډ. ورلډ مطلب دا چې څونه په دې دنیا کې څونه څیزونه دي. اوکې که مطلب لیوینګ دی او که نان لیوینګ دی د هغې سټډي کول څنګه طریقې سره تھرو ابزرویشن. د ابزرویشن په ذریعه ابزرویشن وایي کتو ته یو څیز کتل چک کول ټیسټ کول دې ته ابزرویشن وایي. اینډ ایکسپیریمنٹ او د تجربو په ذریعه باندې د یو څیز سټډي کول دا څه دي دا ساینس دی. دا دې نه مخکې چپټر کې موږ په سټارټ کې ښه ډیټیل سره ساینس ایکسپلین کړی. نو یو آلسو نو تاسو ته دا هم پته ده دیټ ان بایولوژي په بایولوژي کې موږ څه وایو وی سټډي لیوینګ ارګانیزم ان ډیټیل. په بایولوژي کې موږ لیوینګ ارګانیزم ډیټیل سره وایو ځکه چې د بایو مین لایف ژوندي څیزونه لوجي مین ټو سټډي ژوندي څیزونه سټډي کول دي ته څه وایي بایولوژي. د موسٹ امپورټنټ فیچر اف بایولوژي د بایولوژي چې د څونه کوم اهم کار دی اینډ ادر ساینسز او د نورو ساینسز اهم کار څه دی از د پرابلم سالوینګ اپروچ. کله چې یو فیلډ وي فرض که بایولوژي شو یا نور ساینس په دې کې چې کله پرابلم راشي څه مسله راشي د هغې حل کول دا ډېر زیات ضروري دي. نو دې ته څه وایي ساینټیفیک میتھډ. ساینټیفیک میتھډ څه ته وایي چې کله په یو فیلډ کې فرض که ساینټیفیک فیلډ دی او که بایولوژیکل فیلډ دی چې کله په دې کې ډیزیز راشي بیماری راشي پرابلم راشي د هغې حل کول دې ته څه وایي ساینټیفیک میتھډ. که چېرې اوس په لیوینګ ارګانیزم کې په ژوندي څیزونو کې پرابلم راشي او هغه موږ حل کوو که نه نو دې ته به څه وایي بایولوژیکل میتھډز. دا یې دې پسې ډیفینیشن شته دی. د ساینټیفیک میتھډ ان وچ بایولوژیکل پرابلم آر سالو چې پای کې د لیوینګ ارګانیزم چې کوم پرابلمز دي مسایل دي ډیزیز دي هغه سال کیږي هغې ته به څه وایي بایولوژیکل میتھډ به ورته وایي. ان دس یونټ په دې یونټ کې یو ویل سټډي د ډفرنٹ سټیپس انوالو ان ساینټیفیک یا بایولوژیکل میتھډ. په دې کې چې کوم سټیپس دي هغه به اوس وایو. بایولوژیکل میتھډ څه ته وایي ان بایولوژیکل سټډیز یا ریسرچ. سټډیز او ریسرچ یو څیز دی مطلب سټډي کول. بایولوژیسټ چې څوک بایولوژي وایي هغه ریکګنایز کوي پته لګوي معلوموي سم بایولوژیکل پرابلم. اول پرابلم معلوم کی چې څه پرابلم دی څه ډیزیز دی په یو ارګانیزم کې په یو ژوندي څیز کې څه مسله ده اینډ اټمپټ ټو فایند اټس سلیوشن او بیا کوشش کوي چې هغه څه کي د هغې سلیوشن روباسي حل روباسي. فار سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم نو د یو بایولوژیکل پرابلم د سال کولو دپاره د حل کولو دپاره بایولوژیست څه کوي د لاندې سټیپ اخلي. څو سټیپه دي 6 سټیپس دي. نمبر 1 ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم. اول به ته یو بایولوژیکل پرابلم څه کې ریکګنیشن به وکړي پته به ولګي چې آیا په دې ارګانیزم کې په دې ژوندي څیز کې څه مسله ده. نو اول به څه وکړي مسله به پاینټ کړي.
بیا ابزرویشن اینڈ پریویوس ریسرچ بیا به هغه ابزرو کې او به ګوري چې دا مطلب ټچ پې کې او به ګوري ورته په غور سره سنس سمیل به کې چې مطلب څه ریلیټډ وي هغه څه سره تعلق ساتي هغه به ښه ابزرو کې او به ګوري او پریویوس ریسرچ چې دی نه مخکې په دې چا سټډي کړي وي نو هغه به وګوري. هایپوتیسس بیا به هایپوتیسس جوړ کړي. هایپوتیسس په دلته مونږ وایو صحیح شو مطلب ته به ووایې چې آیا د دې دا انسر کیدی شي مطلب د دې چې کومه وجه ته روښکه د دې وجې دا انسر کیدی شي دا جواب کیدی شي صحیح دی دا صحیح هم کیدی شي غلط هم کیدی شي دا ته بس ډایرکټ اندازې سره اندازې ولګې او اندازې نه یو خبره وکړي. بیا نمبر 3 دی ډیډکشن د هایپوتیسس نه بعد جوړیږي. د هایپوتیسس نه بعد بیا څه کیږي ډیډکشن جوړیږي. ډیډکشن به موږ دلته ایکسپلین کو اوکې. بیا د ایکسپریمنٹ بیا به تجربه وکړي په هغې باندې نو د هغې نه پس به تا ته پته لګي چې دا هایپوتیسس او ډیډکشن دا ټیکو که غلط و. بیا د کنکلوژن اینډ ریپورټینګ اخره کې به بیا چې ته ایکسپریمنټ وکړي د هغې نه پس به بیا ته نتیجه راوباسي او ریپورټینګ او هغه بیا څه کړي ریپورټ پکې یو بک کې به ولیکي یا به یو آرټیکل کې ولیکي شایع به یې کړي. نمبر پس دی recognition of biological problem. Recognition of a biological problem begins with the formulation of a question relating to the problem. For example, what are the risk factors for the lung cancer? With recognition of biological problems ودا کله شروع کیږي چې کله تا ته یو ډیزیز راشي یو بیماری راشي یو مسله راشي. recognition of biological problem نمبر پس دی چې د biological problem recognition پته لګول نو دا به کله نه سٹارټ کیږي نو دوی وی چې recognition of biological problems begin سٹارټ کیږي with the formulation of a question چې کله تا ته یو question راشي اوکې relating to the problem یو پرابلم رالو او د هغې مطابق تا نه څو کوېسچن وکړي یا ستا ذهن کې یو کوېسچن راشي نو دغه ټیم نه سٹارټ شي څه د بایولوجیکل ریکګنیشن د دغې ټیم نه سٹارټ شي څنګه سٹارټ شي چې فرض که یو لیوینګ ارګانیزم دی ژوندي څیز دی دی اگزامپل ورکړی دا دی نو دا به درته زه ایکسپلین کوم. what are the risk factors for lung cancer lung cancer دا یو ډیزیز رالو اوکې په ډېرو خلکو کې مخکې نه دی نو اوس recognition of biological problems به کله سٹارټ کیږي چې تا نه کله څوک تپوس کړي یا ستا ذهن کې راشي چې لکه دا لګي د څه نه د دې risk factors دي دا د څه نه لګي نو دې ټیم به سٹارټ شي نو ته به اوس ګورې چې د لنګ کینسر د څه نه لګي risk factors به اوس ګورې چې دا د څه نه لګي نو اوس په څه سٹارټ شي observation به ته سٹارټ کړي چې دې نه مخکې په دې چا سټډي کړې ده بیا به هایپوتیسس جوړ کړي بیا به ډیډکشن جوړ کړي بیا به ایکسپریمنټ تجربه پاره شي نه پس په بیا ریزلټ راوځي چې دا د دې سیزونو نه لګي اوکې. Number 2 دی observation and previous research. After recognition of biological problem چې تا ته پته ولګېده چې زه په څه باندې کار کوم لنګ کینسر دی د دې risk factors څه دي د دې وجې څه دي د څه نه لګي اوس پته په دې کار کې چې تا ته خو پته ولګي که نه چې زه به اوس په څه کار کوم نو after recognition the biological problem the biologist makes observation نو بیا biologist څه کوي observation یو څیز سټډي کوي ګوري which can help him in finding a solution چې دا دی له هیلپ ورکوي چې د دې څوکي solution حل پیدا کړي. he also recalls his old observation هغه څه کوي را یادوي چې د هغې نه مخکې په دې باندې چا څه کړي زړه observation کړي مطلب دې نه مخکې پې چا observation کړي یا د پې دې نه مخکې observation کړي کتلي وي د دې ډیزیز د دې پرابلم باره کې نو هغه هم را یادوي and also studies previous researches او دې نه مخکې چې په دې چا researches کړي on the same problem په دې یو پرابلم په دې باندې چې چا دې نه مخکې researches کړي هغه هم سټډي کوي. observation are made with 5 senses observation به د څه په ذریعه کېږي د 5 senses په ذریعه د vision کتل hearing اورېدل smell یو څیز بو مطلب بینکول ټیسټ په جبې سره سکل and touch یو څیز ټچ کول په دې طریقه باندې څه observation کېږي مطلب کله پکې یو یوز شي صرف smell د دې په ذریعه observation وشي کله پکې ټول یوز شي کله پکې دوه یوز شي اوکې ضروري نه ده چې ټول به هماها یوز کېږي د observation دپاره د یو پرابلم دپاره چې ته د هغې observation وکړي کله دوه یوز شي کله درې یوز شي.
There are two types of observation. Now observation دو قسمه دي څه دي یو qualitative observation او quantitative observation. Quantitative observation دی وی چې دا څه دی quantitative observation are considered more accurate. Quantitative observation سي دا ډیر زیات ښه دی because these are measured دا ناپ کیږي measured کیږي and can be recorded in numbers او په numbers کې متلی کېشي. اوس پته وی چې quantitative څه ته وی او qualitative observation څه ته وی نو دا دې ټیبل کې ایکسپلین quantitative observation quantitative بتاته د یو سیز باره کې مقدار مطلب دا چې دا سونه اماونت پرته هي او qualitative observation qualitative کې بتاته د هغه سیز خصوصیت هي صحیح شو خصوصیت پیدا ته هي ابیلیټي به ته هي چې دا سیز څنګه دی ښه دی بد دی د دې باره کې بتاته qualitative observation وي او quantitative به ته نمبرز وي لکه اگزامپل کې دی لینث ورکړی دی لینث ته هایټ ته ایریا ده ټمپریچر دی والیوم دی ویټ دی کاست هر چی ته وي نو د دې ټولو سیزونو موږ سره نمبر شته کنه لکه فرض کا ټمپریچر موږ وایو نو سونه ټمپریچر فرض کا 40 ډیګري سیلسیس یا 50 ډیګري سیلسیس نو کوانټیټیټیو ابزرویشن موږ نمبرز کې لیکي شو او کوالټیټیو هم تاسو ته چې دا نمبرز کې نشي لیکي لکه کلر بسنګ نمبر کې لیکي ټیکسچر بسنګ ټیکسچر یو سیس ټچ کول سمیل بسنګ ته نمبرز کې لیکي یا ټیسټ شو یو سیز سکل نو دا خو نمبرز کې نشي لیکي کنه نو دا کوالټي ده د یو سیزو دا کوالټیټیو ابزرویشن نو کوانټیټیټیو ابزرویشن ځکه بیسټ هم دی چې دا ته په نمبرز کې لیکي شي او د دې په ذریعہ ته خو ابزرویشن کولی یو سیز خو چک کولی شي ډیل وذ نمبرز بالکل او ډیل وذ ډسکرپشن هم دی ته وی چې یو سیز مطلب د چانه رای اغشتل دا سیز باره کې can be measured دا measured کیږي ناپ کیږي can be observed but not measured دا measured کیږي نه دا صرف observe کیږي صرف بس انسان خپل observe کولی شي د یو سیز باره کې کلر شو ټیکسچر شو سمیل شو اوکے دا لینث دا ایگزامپل شي لینث هایټ ایریا ټمپریچر والیوم ویټ او کاست هر چا شو کلر ټیکسچر سمیل ټیسټ ایکسیټرا بیا هایپوتھیسز راځي کلیکټ کې اوس په هایپوتھیسز جوړه هایپوتھیسز بکې هایپوتھیسز څه ته وایي نو هایپوتھیسز چې دی biologist uses observation چې کوم observation تا وکړو اوکے to develop a possible answer تا observation وکړو اوس به ته یو ممکن answer وباسي چې لکه دا خبرې دي نو د دې problem دا یو answer کې دی شي to a biological problem okay such tentative answer یو possible answer ته یو ممکن answer 100% په ټیک نه وي خو ډېر خلک تا سره اګري کیدی شي چې او ستا دا خبره ټیک ته او د دې پرابلم دا انسر کیدی شي نو دې ته څه وایي دې ته هایپوتھیسز وایي ا ګډ هایپوتھیسز په یو ګډ هایپوتھیسز کې دا لاندې درې خبرې څلور دا به پکې موجود وي نمبر 1 it is based upon the observations made by the biologist پرس کې یو biologist چې هغه څه observation وکړو دا غي په بیس پې دا خبره خو ضروری ده it is proposed statement to answer the problem دا به یو داسې statement وي چې دا به ستا د problem یو انسر پاغي کې به پاغه لاین کې به دغه پرابلم انسر پروت وي نمبر 3 it is testable through experiment او دا به قابل وي چې ته ټیسټ کې د ایکسپریمنت په ذریعہ باندې د تجربې په ذریعہ دا تاسو کولی شي ټیسټ کولی شي او نمبر 4 there is always a way to disprove the hypothesis after experimentation پرس کې یو hypothesis چې ته د دې پرابلم دا انسر کې دی شي ته پاغي باندې ایکسپریمنټو کې هغه خبره سوي هغه غلطه وي نو ساينس خو ایکسپریمنت بیس دی کنه د خو په تجربو په بیس باندې نو ستاره هایپوتھیسس څه کولی شي ډیسپروو کولی شي مطلب غلط ثابتولی شي او ختمولی شي ا هایپوتھیسس از assumed as possible answer بالکل هایپوتھیسس دا کنسیډر کیږي او منل کیږي چې دا یو پاسبل یو ممکن انسر دی خو 100% ټیک نه وي دا به د ایکسپریمنت نه پس پته لګي biologist may make more than one hypothesis for a single problem وی biologist چې د یو پرابلم د لپاره د یو نه زیات هایپوتھیسز جوړولی شي دوه هایپوتھیسز درې هایپوتھیسز یو چک کوي بیا په ایکسپریمنت په ذریعہ باندې چې کم ټیک وی لاست کې هغه ایکسپټ کی قبول کی او نور څه کی ډیسکارډ کی ختم کی there is a need to test all hypotheses ټول هایپوتھیسز کیږي ټیسټ کیږي so that the true one
are selected. نو یو ته چې کوم صحیح وي ته سلیکټ کی. This testing is done by experiment او دا په experiment تجربه په بیس باندې کیږي. But before going to experimentation نه مخکې د تجربې نه مخکې څه کار کیږي؟ بایولوژیست څه کوي؟ ډیډکشن کوي. for each hypothesis د هر یو hypothesis لپاره deduction جوړوي. deduction څه ته وایي؟ so number 4 deduction. deduction are the logical consequences of hypothesis. deduction څه دا یو logical consequences دی. مطلب چې کوم تا hypothesis دی جوړ کو، observation دی کو، د لپاره تا hypothesis جوړ کو، د هغې یو مطلب ته اندازه لګولی شي چې د هغې په بیس باندې ته اندازه لګولی شي چې دا انسر کیدی شي، د دې دا جواب کیدی شي. دی دلته اگزامپل درکړی، ډېر ښکلی اگزامپل دی، آسان دی. اوکې، فار میکینګ ډیډکشن، د ډیډکشن د جوړولو دپاره بایولوجیست څه کوي؟ ټیکس هایپوتیسز راوالي ایز ټرو. مطلب دا د ډیډکشن دپاره چې کوم هایپوتیسز تا جوړ کو نو هغه خو 100% ټیک خبره نه ده که نه، کیدی شي هغه غلط هم کیدی شي، خو بایولوجیست چې دی هغه کنسیډر کړي، هغه ومني چې بس دا خبره څه ده؟ ټیک ده، 100% ټیک ده، ټرو یې وګڼي او د هغې دپاره څه وکړي؟ د هغې په بیس باندې، په بنیاد باندې ډیډکشن وکړي. اوس ډیډکشن څه ته وایي؟ اټ انوالوز د یوز اف اف. دی کې به اف او دین وي، د ایم سی کیوز کې هم راځي چې اف او دین به په څه کې وي؟ نو دا به په ډیډکشن کې وي. فار ایگزامپل اف آل برډز هیو وینګز، که چېرې د ټول برډز څه وي؟ وینګز وي، د ټولو برډز پرندو څه وي؟ وینګز وي، وزرې وي. دین پیجن از ا برډ، نو بیا پیجن څه دی؟ پیجن کمترې ته وایي، کبوتر، دا هم یو برډ دی. ډیډکشن هیلپ د بایولوجیست ټو ډو ایکسپیریمنٹ. نو ډیډکشن څه کوي؟ دا یو بایولوجیست جوړوي چې دی څه وکړي؟ ایکسپیریمنٹ وکړي، تجربه وکړي. په څه کیږي؟ لکه دلته دا اگزامپل ورکړی دی، د کې هو ایزیلی کلیر کیږي. هایپوتیسز دا دی، دا ساینټیفیک انفارمیشن کې چې آل پلانٹ سیلز هیو نیوکلیس، دا یو هایپوتیسز دی چې د ټول پلانټس په سیل کې څه دی؟ نیوکلیس دی. دا څه دی؟ هایپوتیسز دی. نو ډیډکشن به څه شي؟ ډیډکشن به شي که اف آل پلانٹ سیلز هیو نیوکلیس، که چېرې د ټول پلانټ په سیل کې نیوکلیس وي، د نه نیوکلیس ویل بی ابزرو، نو بیا به دا نیوکلیس ابزرو ښکاري in each plant, in each cell of a blade of a grass, blade of a grass under the microscope. blade وی یو نری پاڼې ته، اب grass، grass مونږ عام واښو ته ګیا ته وایو، مطلب پلانټس دی. under the microscope که چېرې هایپوتیسس ووي چې all plant cell have a nucleus، په ټول پلانټ سیل کې څه دی؟ نیوکلیس شه دی. نو ډیډکشن به څه شي؟ که چېرې د ټول پلانټ په سیل کې نیوکلیس وي، نو بیا به نیوکلیس په هر یو پاڼه کې ښکاري. نو خود نو دا خبره هو صحیح ده. نو د دې لپاره بیا ته څه کې؟ ایکسپیریمنٹ کې. د دې ډیډکشن لپاره به ته ایکسپیریمنٹ کې. ایکسپیریمنٹ په څه بیس کې؟ ته به ګورې چې آیا په دې ګراس کې فرض کا دا واښه دي، د دې دا پاڼه ده، په دې کې په هر یو سیل کې نیوکلیس شته دی که نشته دی؟ بیا به ته دا څه کې؟ ټیسټ کې. نو دا ډیډکشن تاله یو لاره درکړي چې ته دا په هغه مطلب تاله د ډیډکشن تاله یو پوینټ درکړي چې په دې پوینټ باندې ته څه وکړه؟ ایکسپیریمنٹ وکړه، تجربه وکړه. هایپوتیسس خو تاله دا نه درکوي. هایپوتیسس تا ته یو خبره وکړي، نو د هغې نه پس به ته ډیډکشن جوړ کړې. نو ډیډکشن به تا ته وایي چې ته په دې سپیسیفیک پوینټ باندې څه وکړه؟ تجربه وکړه چې دا خبره ټیک ده که غلطه ده. د هغې نه پس به ته څه کې؟ ایکسپیریمنٹ کې. نمبر 5 ایکسپیریمنٹس. ډیډکشن نه پس په اوس څه کوو؟ ایکسپیریمنٹ په کیږي. صحیح شو. اٹ از د موسٹ امپورټنٹ سټیپ اف بایولوجیکل میتھډ. د بایولوجیکل میتھډ 6 دی، پای کې ایکسپیریمنٹ ډېر زیات امپورټنٹ دی. بایولوجیست پرفارم ایکسپیریمنٹ، بایولوجیست څه کوي؟ ایکسپیریمنٹ کوي آن هیز هایپوتیسس، چې کوم هایپوتیسس د جوړ کو، اینڈ چیکس د ډیډکشن، او په ډیډکشن چې کوم جوړ کو اوس په دا ډیډکشن چیک کوي. ډیډکشن ورته یو پوینټ یاد کو چې په دې باندې ته څه وکړه؟ ایکسپیریمنٹ وکړه. نو دی به اوس په هغې باندې څه کوي؟ ایکسپیریمنٹ کوي، تجربه به پرې کوي. تھرو ایکسپیریمنٹ، د ایکسپیریمنٹ په ذریعه هی کین فایند، دا کس څه کوي؟ مطلب بایولوجیست فایند کولی شي د ډیډکشن اف سم هایپوتیسس، د څه هایپوتیسس نه پس تا ډیډکشن جوړ کړو، نو هغه ډیډکشن اوس په فایند کوي چې څه هیو کم ټرو، چې آیا دا صحیح دی، while others have not.
مطلب دا چې پرس کته 2 ډیډکشن جوړ ک 3 ډیډکشن دی جوړ ک یا پرس ک یو بایولوژیست 2 ډیډکشن جوړ ک یا 3 ډیډکشن جوړ ک نو اوس په هغه ایکسپریمنټو کې د ایکسپریمنټ په ذریعہ به وي چې دا یو ډیډکشن او هایپوتیسس ټیک دی او دا 2 سدي دا غلط دي پرس ک 3 جوړ کړي اوکې د ایکسپریمنټ په ذریعہ مطلب دا چې هغه یو ډیډکشن یا هایپوتیسس څه کولی شي هغه یا به وي چې دا ټیک دی او یا به وي چې دا غلط دی In this way په دې طریقه د hypothesis are proved as true or false نو په دې طریقه باندې څه کیږي د hypothesis چې کوم دی دا کنسیډر کیږي یا دا چک کیږي چې دا صحیح دی او که غلط دی د false hypothesis کوم چې غلط hypothesis دی are rejected هغه reject کی لره کی while the true ones are accepted چې کوم صحیح hypothesis هغه accept کی قبول کی biologists make new deduction biologists make new deduction from the accepted hypothesis چې کوم hypothesis اوس accepted شو قبول شو دا غینه biologist سو کی یو نوی deduction ته جوړ کی then he performs further experiment بیا بل یو experiment تو کی and confirms the correctness of hypothesis او چیک کی چې آیا دا کوم hypothesis دوی مونږ جوړ کو آیا دا ټیک ټیک غلط دی چې تر څو پورې د یو پرابلم سال شوی نه حل شوی نه وي کنه نو هغه پوری ډیډکشن او هایپوتیسس جوړیږي ډیډکشن او هایپوتیسس جوړیږي و چک کیږي چې تر څو پورې د هغه پرابلم سولوشن نه وروته there could be a possibility that the result of experiment do not support any hypothesis ودام کې دي چې پرس کته 3 یا 4 هایپوتیسس جوړ کوي ایکسپریمنټ شو هغه یو هم نه سپورټ کوي یو هایپوتیسس هم نه پالو کوي اوکې نو داسم کې دي انډر دیس کنډیشن په دې کنډیشن کې نیو هایپوتیسز آر ډیولپ اینڈ ټیسټډ نو بیا به تاسو کې نوې هایپوتیسز به جوړ کې نوې ډیډکشن به جوړ کې او بیا به نوې ایکسپریمنټ وکړي نمبر 8 conclusion and reporting biologist collect ډیټا کلیکټ کوي جمع کوي فرام هیز ایکسپریمنٹ پرس کده تجربو کده هغه نه بدیسو کی ځان سره به هغه ډیټا ولیکي چې څه ریزلټ رالو هغه به ولیکي هی انالایز د ډیټا هغه به بیا انالایز کی دا ډیټا پته به ولګي صحیح شو and data statistically to reach some conclusion statistically مطلب دا که پرس کا د یو ایکسپریمنٹ ریزلټ 2 رالو د بل 3 رالو د بل 5 رالو د بل 2.5 رالو نو دا به دا ټول دینه به یو ریزلټ راوباسي نو دې ته وی سټیټیسټیکلی اوکې چې د ټولو ایکسپریمنٹ پکې پوره ایسه راشي to reach some conclusion چې دی یو نتیجې ته ورسی دا غي د پاره he publishes his conclusion هغه بیا سو کی پبلش کی پبلش چاپ کولو ته وی شایع کولو ته وی چې کوم د کنکلوژن نتیجه راوسته ان د پام اپ ریسرچ د ریسرچ په سکه په شکل کې ریسرچ آرټیکلز دا بیا په پی ایچ ډی نه پس چې کله ډاکټر جوړ شي پی ایچ ډی نه پس نو بیا سکه ریسرچ آرټیکلز لیکي مطلب یو پرابلم سکه سالو کوي ان ساينټیفیک جرنلز عام واړه بوکس وي دا غي په شکل کې اینڈ بوکس او غټ بوکس په هغه کې دی بیا سو کې دغه ریزلټ ولیکي چې د پرابلم دا انسر شو he also present his conclusion چې کوم دا ریزلټ دراوستو دی دا پریزنټ کوي پس کې ساينس سیمینار دا سی وی چې کوم ډیر غټ ساينټیسټ راغلی وي هغه ناس وي او ته پکې یو تقریر وکي یا بایولوژیست یو تقریر وکي په هغه کې دا غو پرابلم سولوشن پیش کی سیمینار ایٹ نیشنل قومی سطح باندې and international د دنیا په سطح باندې it allows other peoples د مطلب الو کوي اجازت ور کوي other people نور people ته نور people کم مطلب چې کم ډاکټرز وي یا چې کم بایولوژیست وي to verify the result or apply the knowledge to solve other problems چې سو کی چې تا کوم ریزلټ راوستري په هغه باندې هغه یم ایکسپریمنټ وکړي چې دا ریزلټ ټیک غلط دی اوکې او دویمه خبره دا چې د هغې په ذریعه باندې هغې د نورو پرابلمز چې وي هغې سره ریلیټډ چې کوم نور پرابلمز وي د هغې حل عموم پاینټ کولی شي نیکسٹ لیکچر کې به انشاءالله اگزامپل آف بایولوجیکل میتھڈ وایو ویډیو در سره لایک کې او پلیز چینل سبسکرایب کې تھینکس والسلام